دا خبره شاید تاسو ته جالبه معلومه سي چې انسان څنګه د دجال لپاره کار کوي. دوستانو داسې ډېرې ډلې شته چې د دجال لپاره کار کوي چې له دغې ډلو څخه به مشهوره او خطرناکې ډلې فرمیسن، ایلومناټي او اګنوسټک ډلې دي. د دې څخه تر ټولو خطرناکه فرمیسن ده. دا ډله هغه وخت جوړه سوه چې موسی علیه السلام خپل قوم له فرعون د ظلم څخه خلاص کړ. دوی همالته د موسی علیه السلام په قوم کې ول چې وروسته باغیان شول. دغه قوم زیات وخت له مصریانو سره تیر کړی و چې له هغوی څخه یې جادو هم زده کړې وه. دغه قوم اوس هم شته چې امریکا، جرمني او انګلستان د دوی ستر مرکزونه دي. د دوی خطرناکه جادو قباله جادو ده چې هر ناممکن کار ممکن کوي. په دې جادو سره دوی د شیطان سره مخامخ خبرې کوي. دا قوم ډیر زیات مالداره دی چې امریکا حکومت د دوی څخه په پور اخیستلو د دوی غلام ګرځېدلې ده. دغه قوم چې د نړۍ د خلکو د فکر د ورانولو لپاره زیات پروګرامونه ترسره کوي چې د دوی څخه یې مشهوره د ماشومانو لپاره د سمسم او افیټ ګارډ کارتونونه یادولی شو. د نړۍ د ټولو کافرانو مشري دغه ډله کوي چې د مسلمانانو پر ضد هر ډول شوم پلانونه جوړوي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.